السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ. خوږو دوستانو، که چیرته تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک د آی ډي فالوورز زیات کړئ، هر ورځ تاسو ته نوي فالوورز راشي، ستاسو آی ډي مخکې لاړ شي، ستاسو آی ډي ګرو شي، نو دې لپاره خوږو دوستانو څه کول پکار دي؟ خوږو دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې یو ټریک شریکوم چې تر اوسه امکان دی ولري ستاسو په آی ډي باندې به ډېر کم فالوور راتله. ولې خوږو دوستانو، د دغه ټریک یا د دې سیټینګ د فالول نه وروسته ستاسو د فیسبوک فالوور به ورځ تر بلې زیاتیږي او هر ورځ به تاسو ته نوي فالوور راځي. دا چې خوږو دوستانو دغه ټریک یا دغه سیټینګ به څنګه فعالیږي، په دې ویډیو کې مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو، همدغه ټریک ما په خپل آی ډي باندې لګولی دی او هر ورځ ما ته نوي فالوور را روان دي. خوږو دوستانو، مونږ کوشش کوو چې تاسو سره هغه ټریکس یا هغه سیټینګونه شریک کړو کوم چې خوږو دوستانو مونږه هغې باندې ازمایښت کړی دی، هغه مونږه تجربه کړي دي. نو چې کله خوږو دوستانو یو ټریک یو سیټینګ کار وکړي، هغې نه وروسته خوږو دوستانو بیا مونږ تاسو سره هغه ټریک یا هغه سیټینګ شریکوو. خوږو دوستانو، د دې لپاره چې ستاسو ډېر وخت ونه نیسمه، ورځم د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو، خو یوه خبره ډیره زیاته ضروري ده خوږو دوستانو، که چیرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوه، د ویډیو نه څه ناڅه معلومات ترلاسه کړه، نو ویډیو به د خپل ملګرو سره ضرور شریکوئ خوږو دوستانو او ویډیو مکمله وګورئ. بله خبره دا ده خوږو دوستانو چې د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی. ویډیو ځان سره لایک کړئ، ورځم د موبایل سکرین ته او طریقې تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو، ستاسو د مخه زه دغه خپل فیسبوک داسې راخلاصوم. ما سره زما فیسبوک راخلاص شو. اوس راځم دغلته د پروفایل برخې ته. پروفایل باندې مې کلیک واخیست. د پروفایل نه وروسته خوږو دوستانو زه راځم دغه 3 ډاټس باندې داسې کلیک اخلم او بیا دلته کې راځم خوږو دوستانو دغسې ویو از باندې کلیک اخلم. وګورئ خوږو دوستانو، دغه ډول پروفایل بالکل مخکې نه ځي. په دغه ډول آی ډي باندې هیڅ کلم تاسو ته فالوورس نه راځي، ستاسو فالوورس به نه زیاتیږي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده خوږو دوستانو، که چیرته دغلته د دې میسج په ځای باندې تاسو فالو بټن راولئ، نو هر هغه څوک چې ستاسو آی ډي سرچ کوي، په زیاده دې چې تاسو ته میسیج راولېږي یا تاسو ته ریکویسټ راولېږي، نو ستاسو آی ډي به فالو کوي. نو همدې سره به هره ورځ خوږو دوستانو ستاسو ته نوي فالوورس راځي. او یو بل ټریک هم ډېر ضروري دی خوږو دوستانو، د همدې ویډیو په آخر کې زه تاسو سره شریکوم. اول راځو خوږو دوستانو، دغلته د دې میسیج په ځای باندې زه غواړم چې فالو بټن راشي، تر څو چې کسان مونږ فالو کړي. او لکه څنګه چې د دې آی ډي فالوورس هر ورځ د 20 او 30 په اندازه یا 40-50 په اندازه زیاتیږي، ستاسو فالوور به هم خوږو دوستانو مخکې راځي. خوږو دوستانو، د دې لپاره چې تاسو ته په هماغه برخه کې د فالو بټن راشي، تاسو به ډېر سمپل داسې راشي خپل پروفایل ته، لکه څنګه چې زه پروفایل ته راغلی یم. بیا به دلته راشي 3 ډاټس باندې به داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو راشي فالو سیټینګ ته. فالو سیټینګ باندې به دغسې کلیک واخلئ. کله هم چې کلیک واخیستو، وګورئ خوږو دوستانو دلته چې زه کوم سیټینګ کوم، تاسو به هم هماغه سیټینګ فعاله کړئ. دغه اول سیټینګ به خوږو دوستانو داسې تاسو پابلیک کړئ. بیا به هم خوږو دوستانو دلته کې پابلیک ولګوئ او دلته به بیا هم خوږو دوستانو داسې پابلیک واخلئ. دلته به خوږو دوستانو تاسو ایوری ون واخلئ او دلته به هم خوږو دوستانو تاسو پابلیک واخلئ. او خوږو دوستانو دغه لاندې 2 آخري اپشن چې دي کمنټ رینکینګ، دا که چیرته غیر فعاله وي دا به هم داسې فعاله کړئ. او بل خوږو دوستانو ډېر مهم اپشن چې دغه یو اپشن دی، دا به هم داسې تاسو فعاله کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو داسې بیک شئ. د بیک نه وروسته کله چې تاسو راشي دغه 3 ډاټس باندې داسې کلیک واخلئ او ویو اس ته لاړ شئ. نو وګورئ خوږو دوستانو دلته کې میسیج هم زموږ سره راغی او فالو هم راغی. نو خوږو دوستانو مونږ سره یو نوی فیوچر را فعاله شو چې کسان کولی شي مونږ دغسې فالو هم کړي او همدارنګې خوږو دوستانو مونږ ته میسیج هم کولی شي. مخکې دلته کې تنها د میسیج بټن راغلی وه، نو د میسیج بټن پر ځای باندې خوږو دوستانو تاسو کولی شي چې دلته کې د فالو بټن هم راولئ. خوږو دوستانو، آخري سیټینګ چې ډېر زیات مهم دی چې هغې سره به تاسو ته فالوورس راځي، تاسو به خپل هوم پیج ته راشئ، بیا به دغه برخې ته راشئ، د خپل پروفایل پکچر باندې به داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ دغه سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو سره سیټینګ راخلاص شو خوږو دوستانو، بیا به تاسو پروفایل سیټینګ باندې داسې کلیک واخلئ. بیا به خوږو دوستانو تاسو راشئ پرایویسي باندې به داسې کلیک واخلئ. پرایویسي باندې چې کله کلیک واخیستو خوږو دوستانو، داسې به لاندې راشئ. How people can find and contact you، دغه برخه خوږو دوستانو دې باندې به داسې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو که چیرته دا تاسو سره ایوری ون وي، دلته به تاسو فرینډس اپ فرینډ واخلئ. چې کله خوږو دوستانو دلته فرینډس اپ فرینډ واخلئ،
نو له دې نه وروسته خوږو دوستانو عام کسان به تاسو ته ریکویسټ نشي رالیږلی او تاسو به فالو کوي. صرف خوږو دوستانو ستاسو چې فیسبوک کې کوم ملګري دي د هغو فرینډس یا ملګري به تاسو ته ریکویسټ رالیږلی شي او تاسو به فالو کولی هم شي. نو ډیر اسانه سیټینګ خوږو دوستانو، صرف دغه سیټینګ چې تاسو وکړئ نو دلته کې وګورئ خوږو دوستانو ستاسو پروفایل به دغسې برابر شي او دلته کې به تاسو ته فالو بټن راځي، هر څوک به تاسو فالو کولی شي او له دې سره به هره ورځ تاسو ته په سلهاو، په لسګونو، په زرهاو فالوورز راځي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ښه وخت، الله په امان.